हेरो ड्रोन څه شی دی دا ولې خطرناک ګڼل کیږي؟ جی ناظرین تاسو ګورئ عباسین خبر زم تاسو هوست شاهد جان زیب تاسو موږ چینل باندې نوی یاست چینل لایک او سبسکرایب هم ضرور کوئ. پاکستانی فوج دعوا کړي چې هندوستان د پاکستان سرحدي حدود خلاف ورزي کړي. د ملک مختلف ښارونو طرف ته ډرونونه لیږلي کوم چې پاکستانی فوج تباه کړي. د فوج ترجمان مخکې وویل چې هندوستان یو ځل بیا پاکستانی حدود خلاف ورزي کړي او لاهور، گوجرانوالا، چکوال، اټک، راولپنډۍ، بهاولپور، میانچور، کراچۍ طرف ته ډرونونه را لیږلي وو چې ټول تباه کړی شوي دي. خو اوس سوال دا دی چې دا هیرو ډرون څه شی دی؟ هیرو یو خاص قسم خطرناک ډرون دی چې اسرائیل جوړ کړی. دا د اسرائیل ایروسپیس انډسټریز نومي ادارې لخوا جوړ شوی دی. د دوی IAI د ویب سایټ مطابق هیرو دا طاقت لري چې جنگي کشتۍ، کمانډ سنټر، اصلي ډپو، ټینکونه، د فضایي دفاع سیسټمونه تباه کوي. دا ډرون تقریبا 9 غنټې پورې پرواز کولی شي او خپل هدف تعقیب کولی شي. دا یو قسم ګایډډ بم دی چې کنټرول اپریټر سره وي او که چیرې ضرورت وي دا میشن هم ختمولی شي. د وسلو په اړه تحقیق کوونکې ادارې اټومیټډ ډیسیژن ریسرچ وایي چې دا ډرون 215 ناټس رفتار لري. خپل اپریټر نه 0 کیلومتره لري الوتنه کولی شي او 30 کیلوګرامه بارود پورته کولی شي. دا ډرون د خاص لانچر نه هوا ته ایستل کیږي او په دې کې الکترو اپټیکل سنسورونه لګېدلي دي. د حرکت کوونکي هدف تعقیب کولی شي او ریډارونه بندولی شي. دا د بیلسټیک میزایل سایډونه تباه کولو لپاره هم استعمالیږي. یاد دی وي چې هندوستان د ډیرو کلونو نه د اسرائیل نه دفاعي سامان اخلي. د رایټر رپور مطابق هندوستان په 13 کالو کې تقریبا 2.9 ارب ډالر نه زیات سامان لکه ریډارونه، جاسوسي حالات، ډرون او میزایلونه د اسرائیل نه اخیستي دي. دا ټول 2.9 ارب ډالر د دې تقریبا پاکستانی روپو مالیت کې 0 ارب روپۍ سازيږي. جی ناظرین که تاسو مزید اپډیټس غواړئ نو عباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.